مهم خبر د امریکا یو سوداګریز پلاوي کابل ته سفر. سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ درنوځي مهم خبر ته. د امریکا یو سوداګریز پلاوي کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کوي. کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوي داسې وایي مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا افغانستان کې د پانګونې ژمنه کوي چې د دغه پلاوي په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمېدو دي. دغه پلاوي چې مشر یې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفري کریګو کوي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغان سوداګرو، پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یوه غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفري کریګو غونډې ته په خپله وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو ټلویزیون له خوا خپره شوې ویلي خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکي لپاره مهم دی. دا و چې موږ د کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وه.